2 3 السلام علیکم پهلوان. وعلیکم سلام. خره ستا دی؟ تور که سپین؟ دا سپین و زما دی. تور د چا؟ هغه هم زما دی. دې ته ته څه شول کوې؟ تور که سپین؟ دا تور دا ته واښه. او را سپین ته بیا څه شول؟ هغه ته م واښه ورکړه. دا ته چیرې تړې؟ تور که سپین؟ سپین په منډو کې تړم. او بل هغه د دې سره تړم. ته بیا وکوپه که دا خره؟ تور که سپین؟ پهلوانه دا څوک دی؟ څه به سوی دی؟ وروره دا زما ورور دی. ځان یې پانسۍ کوي نه رستۍ وشکې د رایله سو. خدای بچاو کړي وروره. ای پهلوانه خو ورور دی، د خیال یې ساته. دا 100 روپۍ واخله، ورته کلکه رسۍ وله راوړه. ای پهلوانه څه کوې چې په روډ کې پروت یې، خو ټرک مرک په دې ووهي. ای عثمانه اوس ساتکۍ مخکې جاج تېر سپما هېڅ نه وکړو. ګاډۍ کومه کیسه لري؟ څه کوې پهلوانه چې کړي کړي خورې؟ یاره پهلوانه در 10 کاله مو عمر واوښتی، یوه نجلۍ راله راوګوره چې واده ورسره وکړم. عثمانه زویه واده خو به مې در کړی و، خو نجلۍ خرچه ډېره کوي. ولې هغه ناجوړه ده؟ ماشاءالله څونه ښایسته د زردالو باغ دی. دا ژړ ژړ زردالو یې دي ماشاءالله. مالک یې بیده دی، موږ خپله کې لګیا یو. هلکه ما خو دلته پوه شوې ځان دپاره ښه ښه تا خو درخت له ورڅه ځان دپاره ښه ژړ ژړ دانې کې وګوره، نو بیا پوه شوې راوړې. زه د پوه شوې دا نورش کوم. ته ورکه چمبه؟ یاره په صحیح معنا غټ غلې. دا باغ زما دی ارشده. هلکه دا څه کوې زوی چې دی پریشانه یې؟ بابا په دې پریشانه یم، دا نر چی ته وایي؟ زوی نر خو دا ته وایي چې پر دا ګر کور باندې راج کوي، هغه ته نر وایي. ښه زه چې غټ سمه د مور رقم نر جوړېږم. ای لکه د خدای مسلمانه دا څه که روژه خورې؟ یا د زردالو خورم. نو دې ته خو روژه خوړنګه وایي. یا رښتیا نو دا خو بیا ما ګرد روژه وخوړه. یا رجب خانه ته راسه نن هغه زموږ یار نقیب کلزي پسې یو ښه ویډیو جوړه کړم. بیا رئیس علاقه عارف خان ورور نقیب کلزی به بیا خوا بده کړی، بیا رپورټ را باندې کوي چې ویډیو پسې جوړه کړو. و عجب خانه رښتیا دې وویلې. یاره بله ورځ د سره ژمنځ کاوی کور والا ژمنځ یې پټه کړې وله، ده رپورټ پر کړی ولو. یار عارفه ولې دې پریشانه ناست یې، ولې ژاړې؟ یاره پریشانه ځکه یم هغه نقیب کلزی مړ دی. څه وایه یاره؟ بس خوا مه بدوه، زه به ورسم تابوت به راوړم. یا ته تابوت مه راوړه، نه چې سایه کې بنده شي.